سلامونه دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته د نص خط نهمه برخه یعنې د لام مرکبات تدریس کومه. لام دومره سخت نه ده. په نننۍ ویډیو کې چې ده د لام نمبر د لام درته تدریس کوم. لام هم چې کله لیکه دا رقم ته الف ولیکئ، قلم مایل غوندې کیږي. الف هم چې دا رقم ته ولیکو وړکی، دا ځای داسې راولئ لکه د ری او د واو غوندې. کله مو چې دا رقم راوځي دلته په سیره سر کې یو پنډک غوندې ورکئ، بیا له دې نه داسې دې اندازه باندې ګوره دلته یو الف داسې کوږ راولئ. دا رقم دغه کوم ځای کې چې را کوږ کړی د دې ځای کې ورته را ټیټ کړئ. بل چې د لام ب ده، لام ب هم داسې الف هم ولیکه، ساده الف. دا ځای داسې ګول راوړئ، لږ غوندې جګې کړئ. دلته بېرته قلم سیده کېږدئ، دا د کرښې سره داسې سیده راولئ. لام ب هر توري چې لیکه سیده سیده راوړئ، هغه ډېر ښایسته ښکاري. بل چې د لام جیم ده، لام دا رقم ته سیده الف ولیکه، دا ځای هم دا رقم ته کوږ کړه، ټول دغه ځای پورې راځي. تر دې ځای پورې چې داسې زده یي نو ټول یو شی راځي. ګوره دا ما ساده جیم ده، که چېرته مفرداتو کې جیم ښه یاد کړی نو دلته هم کولی شئ چې صحیح ولیکئ. دا ګوره جیم. نورې ویډیوګانې مې درته په مخکې هغه کې درسونو کې تدریس کړې ده، درته طریقه مې ښودلې ده. بل لام دال ده، الف مو دا رقم ته ولیکه، دا رقم ته بیا ګوره داسې جګ کړئ، دا رقم ته داسې جګ کړه، دغه ځای کې دا د کرښې سره سیده بوځه، خو دا به لږ داسې ترېوتی، دا به لږ لنډه یي. لام دال. بل چې د لام ر ده، لام ر هم چې لیکه داسې الف ولیکه، دا ځای داسې راوله لکه دا ځای یا لکه دا ځای. ګوره دلته ساده ر ده داسې ولیکه، دا ګوره ر، دا ځای نه راځي. بل لام سین ده، لام سین لام الف هم داسې ولیکه، دا د لام او دې ځای نه نوره خواته د سین دوه خپل غاښونه دي ورته ورېږه، د ځای کې نیمه نقطه اندازه راځي داسې، دا ځای نور داسې سین غوندې راوله. لام سین. بل چې د لام صاد ده، لام صاد هم لام الف هم دا رقم ته ولیکه، دا ځای لږ سیده راوله. ګوره دې ځای نه دغه قلم داسې نرۍ نوکه باندې مایل خط وباسه، دا بېرته کوږ کړه داسې. کله چې کوږ کړه دې ځای کې ګوره بېرته قلم داسې سیده بوځه شاته، سیده دې بوته دې ځای نه داسې تقریبا یوه نیمه نقطې په اندازه باندې دا ځای بېرته داسې راوله، دلته هم نیمه نقطه اندازه یي، دا ځای بېرته داسې بوځه. بل چې د لام توی ده، لام توی کې هم لام هم دا رقم ته ولیکه، ساده الف غوندې. ګوره الف دا رقم ته هم ولیکه، دا ځای داسې سیده راوله لکه سواد ته چې رقم ته راوځي، دا ځای بېرته سیده بوځه داسې مایله، بېرته یې ګول راوله داسې، دا ځای بېرته داسې کړه. ګوره دا ځای نری راسي، دې ځای نه بېرته د همدې په اندازه باندې داسې نه ده الف راکښته کړئ، دغه منځ نقطې بیخ نقطې نه لږ پاس. لام توی. بل چې د لام عین ده، دا ګوره داسې بوځئ لکه د دال غوندې دا رقم ته، دا بېرته شاته بوځئ دا رقم ته، دا بېرته داسې ګول راولئ، دا ګوره دا رقم ته. لام عین، دا او دا یو شی ده. بل لام ف ده، الف هم دا رقم ته ولیکه، دا ځای داسې کړئ، ګوره لام ف، دا ځای سیده راولئ، دا او دا یو شی ده. لام ف. لام قاف، الف هم دا رقم ته ولیکه، دا ځای داسې کړئ، دلته نیمه نقطه دا او دا یو شی ده، دا یو شی ده. لام قاف. بل لام میم ده، لام کاف. لام کاف. بل لام کاف دا رقم ته هم لیکلی شو، دا دال غوندې بوځه، دا داسې که لام کاف. بل چې د لام میم ده، لام میم هم لام هم داسې بوته، لام میم یو دا رقم ته راځي، بل لام میم دا رقم ته راځي. بل چې د لام نون ده، لام نون هم چې لیکه داسې ساده الف ولیکه، دا ځای داسې راوله، داسې ګوره دا ځای داسې که لکه د سواد غوندې، دا رقم ته سواد غوندې، سین غوندې، کاف غوندې، دا ځای ګوره لام نون. بل چې د لام واو ده، لام واو لپاره هم الف هم دا رقم ته ولیکه، دا ځای د قاف غوندې راوله. ګوره دا او دا یو شی ده. لام قاف، دا ځای او دا ځای یو شی ده. لام واو. بل لام نون ده، لام وهې، دا داسې بوځي، دا او دا یو شی ده، دا بېرته داسې که لام هې. بل لام الف ده، لام الف هم دا رقم ته ولیکه، هغه
او دا یو شی ده. لام الف بل لام ی ده. لام ی بل لام ی دا رقم ته هم لیکلی سي. دا و د موږ د نن ورځې د نسخ د مرکباتو 10مه برخه 9مه برخه